بسم الله الرحمن الرحیم. رزو lesson 10 of ايکسيل 2013. لسم نمبر د سمت سره بام فایل مینو دا او ایڈوانس آپشن لاست پارت باندې کار کوو سیدا. رزو فایل آپشن باندې کلیک کوم مله قسم په کار دی آپشن نه په کار دی ایڈوانس راځه ور پسې. د دې پرم تاسو مطلب کار کړو څه ولکه وای اپډیټ لینکس to other documents. ګوري بعض اوقات تاسو مطلب څه کوئ مطلب دا خپل فایل پرینټ کوئ او تاسو مطلب لینک جوړ کړی دی تاسو به لینک څه کې اپډیټ به کړئ څنګه شي تغیرات پکې راشي دی کې او چاپ یې کړئ سیدا. یعنې مطلب که تاسو دا لینک څه قسم کړئ مینولی جوړ کړئ موږ تاسو لینک باره کې وروسته خبرې کوو چې لینک په خپله څه قسم جوړیږي دوه قسمه دی مطلب اټومیټیکلی ده او مینولی ده. نو دې په تر تاسو کولی شئ مطلب څه کړي دغه هغه ورته چې اپډیټ یې کړه ته بل لکه څه وایي چې یوز 1904 ډیټ سیسټم. بعض اوقات تاسو مطلب ته تاریخ انزړ کوي هغه تاسو سره راځي 1900 کال د سره راځي څومره 1900 کال تاسو کولی شئ هغه څه کوي چینج هم کوي هلکه زما څه قسم په کار دی ورته یم چېره د ډایرکشن تاسو بدل کړی ورته که نه یاره دا به خپله دې دلته ویسو دا قسم اوسي دله فار ایگزامپل څه کوم ته یم چېره 1900 څلور کال ماته راوړه دا وروسته وایو فارمولونو کې دا مسلګان ډېر زیاتې راځي چې کله تاسو یو ډیټ د بل ډیټ نه منفي کړئ تاسو سره مطلب 1900 کال راځي څو قسمه دوه قسمه تاریخ راځي تاسو سره یو 1900 کال راځي یو 1904 کال راځي دا کولی شي مطلب چینج هم کړي چې ماله څه کوه 1904 کال راوړه دا وروسته وایو په فارمولونو کې مې تاسو سره روان دی کله چې دوه ډیټ یو بل نه منفي کړي څه قسم راځي 1900 کال سره راځي ته مطلب نه غواړې استفاده کوي یا نه بل لکه څه وایي چې سیو ایکسټرنل لینک ویلیو دا مطلب که تا ایکسټرنل څه لوکاپس کړي وي هغه کولی شي څه کې هغه مطلب سیو کولی شي چېرته وایو لکه ډیټا مې نه کره روان دي ډسپلی راځو ورپس جنرل ته راځو لکه څه وایي پرووایډ فیډباک ود ساوند. بعض اوقات تاسو مطلب یو مینو اوپن کوي یو قسم اواز به یې کوو په 2003 افیس کې یو قسم اواز به کوو لکه هیلپ به چې راته یو قسم شکل به مو سره یو اواز به هم کوو بل څه لکه چې ask to update automatically link تاسو کله مطلب چېرته لینک جوړ کړی درنه څه کې پوښتنه کې چې دا اپډیټ کول غواړئ صحیح ده بله لکه څه وایي سکیل کنټینټ فار A4 مطلب تاسو کول غواړئ دا خپله نوشته چې کوم د په A4 ورقه باندې برابرول غواړئ نو څه وکړه لکه سکیل مین اجسټ کول ځان پې څه کول مطلب برابرول صحیح ده بل تا داسې وي چې لکه اوپن سټ اپ فایل ګورئ at setup open all file ګوري بعض اوقات ته کولی شي مطلب یو فایل هم څه کوي ورته مشخص کړي څه کوه پلانکی فایل ماته را اوپنوه سټ اپ خو دا تاسو مه ورته ورکوئ ځکه به تاسو په ازبوي سټ اپ کې به څه کېږي تاسو دا فایل اوپن کېږي راځو ورپسې لاندې بله لکه څه وایي چې لاټس کمپیټیبلیټي ګوري تاسو مطلب مې ویلي چې لاټس چې ما سره دا د اکسل پخوانی نوم دی لاټس 1 2 3 دا چې و د اکسل پخوانی نوم و وته څه وکړه لکه ماته د مطلب دا ګورې سلش دی اوس ما سره که نه فار ایگزامپل زما موس خراب شو اوس غواړم یو مینو را اوپن کړم څه به کومه سلش به پریس کوم ګوره کوم سلش لکه دا سلش کلیک که څنګه چل شو مکمل ته ماته څه کړ دغه مطلب دلته لاندې ترې کرښه مطلب یا یو اکسیس کی په شکل باندې کار کوي څه باندې کار کوي اکسیس کی په شکل باندې چې لکه سلش صحیح دا سلش پریس کړ ورپسې کوم سلش لکه دا سلش دلته ګورئ کوم سلش لکه دا سلش ګوره ته دې شو کوم درته دا ګورئ دا سلش بیک سلش فارورډ سلش صحیح دا سلش به تاسو څه کوئ استفاده کوئ څه لپاره چې تاسو کې مطلب هټ کی په شکل باندې یا د اکسیس کی په شکل الټ هم پریس کولی شي څه خبره نشته دی یا الټ پریس که یا سلش پریس که ورپسې تا څه کوي دا مینوګان درته مطلب څه کوي درته یو هر پورته ورکوي ته کولی شي به یې اوپن کړه که کوم مینو په کار ده ورته چې پیج لیاوټ وي پی به پریس کوم نو ګورې ما سره څنګه چل شو مستقیما همغه پیج لیاوټ به ماته څه کړه اوپن کړ راځو ورپسې بیا ایڈوانس ته بله لکه څه وایي ټرانزاکشن نیویګیشن کې تاسو ګورئ ما سره چې لکه دا ټرانزاکشن نیویګیشن کې ده دا مطلب بعض اوقات ته بدلوي لکه دا قسم اوسي دا ماته مطلب وکړه یا فار ایگزامپل دا قسم ورته بدل کړه چې دا چې ما سره ټرانزاکشن نیویګیشن کې ده چې موږ سره ټرانزاکشن نیویګیشن کې ده خو دا څه کوي مطلب دغه استفاده کې څه خبره پکې نشته دا چې ما سره وایي چې دا مطلب د شیټ 1 لپاره غواړم بلې د شیټ 1 لپاره څه کومه څه استفاده کول غواړم